أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. مخکې الله پاک د منکرین قرآن د پاره د عذابونو بیان وکړ. یا الله پاک ازمکه اسمانونو کې چې کم صدی دا ټول الله پاک ته سجده کوونکي دي او دا ټول هر څه د الله پاک په اختیار کې دي. نو الله پاک فرمایي چې دا هر څه الله پاک ته سجده کوي او دا هر څه د الله پاک په اختیار کې دي. نو اے بندگانو لا تتخذوا الهین اثنین، تاسو ته الله پاک فرمایلی دي چې تاسو دو خدایان هغه حقدار د بندګۍ منئ. دو خدایانو بندګي مکه، بلکې انما هو اله واحد، یقینا حقدار د بندګۍ هغه یو الله پاک. تاسو هم دغه یو الله پاک عبادت کوئ. فإياي فارهبون، او الله پاک فرمایي خاص زمانه ويري زکا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. خاص د الله پاک په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې. وله الدين واصبا، او خاص عبادت د الله پاک لازم دی. دغه یو الله پاک تابعداري هغه لازمه ده په تاسو باندې چې تاسو دغه یو الله تابعداري کوئ او د هغه عبادت کوئ. لکه الله پاک فرمای افغیر الله تتقون، آیا تاسو غیر د الله پاک نه یریږئ، د الله پاک نه یره نه کوئ، د الله پاک نه علاوه د الله د مخلوق نه یره کوئ. او ډیر حالات او واقعات داسې دي چې انسانان په دغه گمراهۍ کې اخته دي. چې د الله کور تراشي نو د الله پاک خاطر پدو کې نه، که الله پاک ته ودرېږي نو د الله پاک یاره پدو کې نه. لیکن کله چې د الله پاک نه علاوه د الله پاک د یو مخلوق په دربار کې او په در کې ودرېږي نو الته بیا ردو یری. او دغه شانتی که تاسو خیال کړئ د دې باباګانو په دې مزارونو کې هم داسې حالات دي. عبدالله شاغازی کم چې په کراچۍ کې او داسې دا علما فرمایي چې دغه د الله پاک یو لوی ولی او په تبع تابعینو کې که په تابعینو کې تیر شوی، دا هغه د مزار نه خلقو انتهایی بد طریقه او بد رسم و رواج جوړ کړي. کم دا هغه متبعین کسان چې دي هغه چې دي په مخه لاړ شي په شاتی نه راو دي چې پرې وس باندې راو او قسمه طریقې په هغه کې شروع کړي دي. زنګوګان دي هغه له بټاله ورکیاو دا د بچو د غوښتو د پاره طریقه ده. داسې قسمه طریقې دي
او په هغه ځای کې هم دغه کسان ډیر خیال او ادب کوي چې کله هغه مزار ته نږدې شي. الله پاک فرمای آیا په غیر د الله پاک نه تتقون تاسو یریږئ، د نور سره یریږئ، د الله د مخلوق نه، د خدای نه یره نه. حالن کې وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر، هاغه چې تاسو سره دی من نعمت د نعمت تاسو سره چې الله پاک کم نعمت تاسو له درکړی دی، تاسو سره چې نعمت دی فمن الله نو دا د الله پاک د طرف نه. ورسومره چې تاسو د اندامونو دی حالت ته وګورئ، الله پاک د جبه درکړی دا، سترګې درکړی دي، دغه شانتي سالم شکل او صورت دل درکړی دی، صحت او بدن دل درکړی دی. دغه شانتي الله پاک انسانانو له اولاد ورکړی دی، د دنیا نور نعمتونه خوراک دا ول ورکړي. نو دا ټول چې تاسو کم صحیح نه او تاسو خوشاليږئ فخر کوئ، دا ټول د الله پاک نعمتونه. ګوره که یو انسان د سره په یو ټیم کې معمولی خو ستا یو ضرورتي او هغه ستا سره په هغې کې تعاون وکړي یا د سره په هغې کې څه حصه واخلي، نو بیا دغه انسان ته شکریه ادا کړي. د هغه چې څه خبره راشي خبره یې مني، دا ولې چې تا ته د هغه یو احسان را یادېږي چې د زما سره په یو موقع کې خط. نو الله پاک فرمای دا ستا سره چې دا څومره نعمتونه دي او دا څومره احسانات پتا باندې دي، دا ټول د الله پاک د طرف نه دي. بیا ته ولې د الله پاک شکریا ولې نه، داغه حکم ولې نه منې، داغه خبره ولې نه منې. او د دین علاوه ثم اذا مسكم الضر، کله چې ورسیږي تاسو ته څه مصیبت څه تکلیف، فإلیه تجأرون، نو دی الله پاک طرف ته تاسو فریاد کوئ، بیا خو چغې هم الله ته. او هر قسم مشکل حالت چې په انسان باندې راشي، نو د په خوله باندې بې اختیاره دا الفاظ جاری کیږي چې یا الله. نو الله پاک وایي فریاد خو بیا ماته کوئ، او کم نعمتونه چې تاسو سره دي، کم احسانات چې تاسو سره دي، دا ټول د الله پاک د طرف نه پتا سو باندې. او چې کله تکلیف او مصیبت در ورسی، نو هم الله پاک ته فریاد کوي. خود ناشکری دومره حد پتا سو تمام ده چې ثم اذا كشف الضر عنكم، کله چې لری کی تکلیف عنكم تاسو، اذا فريق منكم بربهم يشركون، نو یو ډله تاسو نه د خپل رب سره یشرکون شریکان دي. بیا د الله پاک ناشکری، د الله پاک حکم بیان منی، د هغه د خبرې لحاظ او خیال بیان ساتي. نو چې کله د انسان په دې طریقه باندې روان شي، نو انجام او عاقبت د دې دا جوړ شي ليكفروا بما آتيناهم، د دې د پاره چې دوی ناشکری وکي، کفر وکي، بما په هغه نعمت باندې آتيناهم چې موږ ورکړی دی. کم نعمت چې موږ دوی ورکړی دی، د دې انجام دا شي چې دوی د هغه نعمت ناشکری شروع. او دا حالت تقریبا نن سبا ډیر عام. کله یو سړی اولاد نه، الله پاک ولا اولاد ورکړي، نو رده د خوشحالۍ طرز او طریقه دا جوړ شي.
چې د په اولنی فرصت کې د الله پاک نافرمانی شو د کور نه د هغه شیزونو اوازونه شروع شي په کم باندې چې الله پاک خبر د کور ته چې الله کوم خوشحالي راوستي دا هغه خوشحالي د بدل کې په دې باندې چې د الله پاک غضب خپل کور ته بیا راځي کله چې نارینه اولاد نه الله پاک ولا نارینه اولاد ورکی او هر ټیم دی الله پاک تعالی سوچته یو سوال کوي د الله پاک نه چې کله ولا الله پاک دغه حاجت او سوال پوره کی نو دی بیا د الله پاک سره مقابله شروع کی پناه فرمانه دغه شان کړه چا پکور کی بل خوشحالي دا واده وغیرہ الله پاک راولي او رده بچي الله پاک داسې حالت ته ورسي چې د خپل سترګو باندې د هغه دغه خوشحالي او د پلار یو ارمانی چې د پلار په خپل سترګو دغه خوشحالي ویني د خپل بچي نو د پلار شروع وکي د الله پاک په ناراضه کېدو چې الله به وسنګ او بیا صرف د کور دغه حالت جوړ نه بلکې دغه پوره محله چې څومره ده هغه د دنه په آرام باندې خوب نشي نو که نور خلق دغه شیز ته غوږ دی نو د هغه وبال او د هغه د ګناه هغه بدلا هغه هم په د باندې راځي زمون د خوشحالي طرز او طریقه هغه په داسې طریقه باندې چې کم ذات په مون باندې دغه خوشحالي راوستي کم ذات په مونږ باندې دغه انعامات کړي مونږ د هغه ذات مقابله بیا شو د هغه خپکول شو او زمونږه آخري وس او طاقت چې څومره رسی نو مونږ د الله پاک رد چیلنج کوو اخوا زمونږه چار ناراضي بل طریقه مونږ لدی سي ناراضي چې د هغه نه په زیاته طریقه باندې الله پاک ناراضي او کله چې دغه ورځي وزي نو بیا مونږ وایو یاره زمونږ توبه او که سباله بیا داسې حالت راشي نو بیا په زمونږ نه په هغې کې مخکې بل څوک دی نو الله پاک فرمایي چې کله اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون کله چې تاسو ته تکلیف در ورسی نو چغې ماته وهئ او چې کله دغه تکلیف او مصیبت تاسو نه لري کما نو تاسو نه یوه ډله هغه داسې جوړه شي چې زما سره شرک کوي زما نافرماني شروع او دغې نافرمانۍ سبب او عاقبت دا جوړ شي یا دغې تکلیف د لرې کېدو انجام دا جوړ شي چې تاسو انکار وکئ او ناشکری وکئ زما د هغه نعمت کم چې ما په تاسو کړی د هغې ناشکری شو نو الله پاک وایي فتمتعوا پس فایده اخلئ دغه یو څو ورځې او څو شپې د دنیا دي په دې کې دغه مزې اخلئ فایده اخلئ څومره چې ستاسو نه کېدی شي دا نافرماني وکئ خپل طاقت ټول استعمال کړئ څومره چې وس کیږي هغې کې ذره بر کسر پرې نه دی فسوف تعلمون زر ده چې تاسو ته پته به ولګي د دې د سزا چې د دې سزا سره ډېر زر به تاسو ته د دې د سزا پته ولګي خو بیا به تاسو هیڅ نشئ کولی ستاسو فریاد به بیا نه اورېدی دنه په دې ټایم کې لا قلاریږي چې تلاوت نه کوي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم انعامات او احسانات الله پاک وي زما دي کم رزق چې تاسو خورئ
دا رزق دل ما در کړی دی لیکن ويجعلون دو مقرروي لما د هغه چا د پاره لا يعلمون چې دو نه پوهیږي نصیبا حصا مما د هغه مالونو نه رزقناهم چې موږ دوله ورکړو موږ چې کم مال او کم رزق دوله ورکړی دی په دو باندې چې موږ کوم حصا لازم کړی ده د هغې په ځای باندې دو د نورو شیزونو د پاره هغه حصې وباسي د باباګانو په نوم باندې خیراتونه کوي دغه شانتي د الله پاک نه علاوه د یو نیک چې دا حالات په مخ کې سیوا دا د پلان کې ولی د پاره ما دومره سیره منلی زما فصل ډیر خو د پلان کې د پاره مې د وسیره وستي نو فصل می غلې په ونه دا سي حالات دا په دې انسانانو په ذهنونو کې یو خیالات پراته حالن کې د غلې نکیدل یا د غلې کېدل د دې د بابا سره هیڅ یا بل یو افت راتلل یا افت لري کول د دې د هیڅ قسمه بابا ولی سره تعلق نشته دا د الله پاک د طرف او فمال او فصل کې د الله پاک د طرفنا انسانانو ته حکم شوی دی چې په فصل کې لسمه حصہ پتا سو لازم کم فصل چې هغه په باراني اوبو باندې یا د نهر په اوبو باندې اوبه کېږي په هغې کې لسمه حصہ لازم کم فصل چې هغه د خرچې په اوبو باندې یعنی د کوینا اوبه کېږي خو د کوینا اوبه دا په موټر یا په ټیکټر وغیره باندې راوستل کېږي چې په هغې خرچه هغې کې شلمه کمال چې په هغې باندې کال تیر شي نو په هغې کې څلوېښتمه د الله پاک د طرف نه کمې حصې مقرر دي نو د دغه خیال موږ نه ساتو لیکن د بابا د پاره د نورو اولیاءو د پاره د مزارونو د پاره دا شکر دی چې زموږ په سواد کې د طریقې ډېرې نشته تقریبا کته چې لږ خلک لاړ شي نو ټول دغه طرزو طریقه روان د قبرونو د مزارونو د دې ټولو جدا جدا طریقې دي د خلک څوک پې هغه باتیانې بلې هغه پېږ دي او څوک پې څه شی ږدي څوک پې د دې اخترونو په دې موقعو کې ګلونه او د هغې دپاره هغه هارونه وغیره یې جوړ کړي دا پې اچوي د یو کس نه مې تپوس وکړو نو هغه ما ته په جواب کې ووي چې وروره ستا یو مشر او اختر راشي یا د بچی او اختر راشي ته د هغه د جامع پیزار دپاره بندوبست نه کوي دا هم زموږ مشران دوی دپاره به دا بندوبست نه کوو داسې غلط عقیدې او نظریې زموږ جوړې شوي او داسې غلط خیالات جوړ شوي چې د هغې دپاره دلایل خلقو هم داسې جوړ کړي چې د هغې د دې سره هیڅ تعلق هغه ته ما په جواب کې ووي چې ما یې د یو سړي یوه کوټه ده په ده باندې دا کوټه د له پاسې نه راساسي لاندې په دې کمره کې د ده ډېر بد حالت او دا کمره په ده پسې د هر طرف نه بنده ده د دې نه دی راوتی نشي او دله په دې کې یخ هم کېږي چې د یخ موسم راشي ګرمي وله هم کېږي د هغې هم څه د حفاظت طریقه نشته که باران شي نو باران ساسې هم د اوبو نه د بچاوې هم څه طریقه نشته او ته ولګې د له پاسه کوټې نه په دې باندې خطرناک کپړې چې د کاټنو یا کم اعلی قسمونه د کپړو هغه راوړي څومره هارونه یې ګلونه یې دا ټول لا غونډ کې د پې له پاسه کېږي آیا دته به د دې نه څه فایده ورسي
او یا الواګانې یا دغه شان نور د خوراک شیزونه راوړي لپاسه پکې دی دنه وګي پدې کې تګي پدې کې ناس دته بس فائدہ ورسي نو بیا له خاموش نو يروي خلق خبييني بیا دلته کې خلق دا خبرې کوي چې د پلان کې د خپل پلار خیال نه کوي د خپل مور خیال نه کوي او دا ټول خلق بیا چې نو مې دغه شی مقابله جواب د دې خبرې ده کدل پاسینه ته هر قسمه ولواله د دې وکی په اصل کې داسې عمل پکار دی داسې طریقه پکار ده چې د دنه فائدہ ورسي او هغه په دې هارونه لګي په کم پیسو چې ته هار علي دغه پیسې د یو خدای د رضا د پاره یو غریب له دا هغه ثواب ده لک تلاوت وکړه هغه تلاوت ثواب ده بل څه قسمه صدقه وکړه د هغه ثواب ده د پنوم باندې بل څه شی ورکړه چې د هغه ثواب الله پاک ده نور ډېری طریقې دی هغه وکړه چې دته دنه فائدہ ورسي نو دغه ټولې طریقې مونږه پریدونو الله پاک فرمایي ويجعلون او دو مقرروي لما د هغه چا د پاره لا يعلمون چې هغه پوهیږي نو نصيبا سوال مقرري حساب مما د هغه مالونو نه رزقناهم چې مونږ ورکړي دي دوی مشرکین و باغان تور باندې اوخی دا پرې خو دي دغه مزارونو او دغه بوتانو پنوم باندې دا هغه پای به هم چانه شو استعمالوله او هغه بچا حلالوله ونه دغه شان هغه به کولاو ګرځیدي کدا هر ځنه به خوراک کو چا بو د سویلې دا به حساب مقرر ولې دا او د پاره الله پاک او هغه په سپويږي دوه له حساب هم مقررای او الله پاک فرمای تالله لتسالون عما كنتم تفترون قسم دې په الله پاک باندې یعنی الله پاک خپل ذات باندې قسم خوري لتسالون خامخ تاسو به تاسو وکړی شي عما د هغه سبب کې كنتم تفترون چې تاسو دروغ تاسو چې کوم دروغ جوړوي د دې په باره کې به تاسو نه الله پاک خامخاطب الله پاک وقال الله او فرمایلی دی الله پاک لا تتخذوا من سي الهين اثنين وخدایان انما هو یقینا هغا اله واحد معبود یوده فإياي فرحمون پس خاص زمان ویری گئی وله او دا اللہ پاک پا اختیار کے ما هغا سدی فی السماوات والارض چې په اسمانونو او زمکه کې دي وله الدين واصبا او خاص هغه لرا تابعداري لازم ده الدين عبادت ده هغه لازم ده تابعداري ده هغه د احکاماتو لازم افغیر الله ایا په غیر د الله پاک نه تتقون تاسو یریږئ وما او هغسا بكم چستاسو سره دی من نعمت دس نعمتنا فمن الله پس دا الله پاک دا طرف ندی ثم اذا مسكم الضر بیا کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف فإليه تجأرون پس دی الله پاک طرف ته تاسو فریاد کوئ ثم اذا كشف الضر
بیا چې کله لري شي تکلیف عنکم ستاسنا اذا فریق نو یو ډله منکم ستاسنا بربهم درب خپل سرا یشرکون شریکان جوړي لیکفروا د دې د پاره چې دوی ناشکری وکي بما د هغه نعمت آتیناهم چې موږ ورکړې دې دوتا فتمتعوا پس فائدہ اخلی فسوف تعلمون پس زرد چې تاسو ته به پته ولګي ويجعلون او دو مقرروي لما هغه چالرا لا يعلمون چې دون پويږي نصيبا حصا مما دا هغه مالوننا رزقناهم چې موږ ورکړې دې دوتا تالله قسم دې په الله پاک باندې لتسألن خامخا تپوس په وکړې شي تاسو نه عما دا هغه سبب بارکه کنتم تفترون چې تاسو دروغ جوړوي